په امریکا کې د لېبرېټرین ګوند یا د ازادۍ ګوند یو مهم قومي کنوېنشن ته ښه راغلاست، کوم چې یو نوی اهمیت اخلي. دا ځکه چې دا به سږکال په ډېرو ریاستونو کې خپل صدارتي امېدوار په بیلټ پیپر باندې ولري. د نظر پوښتنو سره سم چې د ډېموکرېټک جو بایډن او د رېپبلېکن ډانلډ ټرمپ ترمنځ سخته سیالي ښایي، خو یو خپلواک او آزاد رابرټ اف کینیډي په ځینو سوینګ ایالتونو کې له 10% رایه هم څرګندوي. د لېبرېټرین پارټۍ نومان لپاره لږ شمېر رایه کولی شي دا معلومه کړي چې آیا دا وار به بایډن یا ټرمپ دویمه دوره ترلاسه کوي. د لېبرېټرین ګوند د ولسمشرۍ هیڅ یو امیدوار نوم نه دی اعلان شوی، خو دا به شاوخوا 1000 استازو پورې وي، په شمول د کولن کاونټۍ ټکساس لېبرېټرین ګوند مشر ناتن پولسکي چې پریکړه وکړي چې څوک به د دې کال ملي رای ته لاړ شي. د لېبرېټرین ګوند په حقیقت کې یو اثر لرونکی ګوند دی. دا مخالفه سیاسي پارټۍ ته لوی نقصان رسولی شي. دا ګوند داسې خلک لري چې په اخره کې به ښي اړخ ته وي. په دې کې داسې خلک هم شته چې هغه ګس یا کینګ اړخ ته دي، خو هر هغه څیز چې مونږ پې فکرمند یو هغه د ریاست زیات کنټرول دی او مونږ غواړو چې دغه واک بیرته واخیستی شي کوم چې ریاست لري او خلکو ته یې ورکړي. په یو بې مثال اقدام کې د بل ګوند احتمالي نومان په خپل کنوېنشن کې د لېبرېټرین ولسمشرۍ ته د رسیدو لپاره چمتو دی. ټرمپ چې د ګل یا د شنبې په شپه به دلته مرکزي حیثیت واخلي. د ورجینیا نه د لېبرېټرین استازی کارګر جیمز سینټ جان وایي ټرمپ یوازې د پام اړولو یا پیژندل شوي سیاسي سیمې ته ځي. دا د هغه لپاره یو موقع ده چې خبرې وکړي او خپله خبره راوړاندې کړي او هغه کولی شي چې د نورو خلکو سره خبرې وکړي. عام وخت کې هغه څه ته غوږ نه نیسي چې هغه څه وایي. دا یې هم اصلي لامل دی چې هغه یې کوي. تېره اونۍ د ملي رایفل اسوسییشن یا نېشنل رایفلز اسوسییشن ته په وینا کې ټرمپ د لېبرېټرین ګوند په ګټه خبرې وکړې. په لویه کچه دوی ډېر څه لري چې موږ یې لرو. تاسو پوهیږئ دوی کې هم د عام پوهې خلک ډېر دي. په اندازه باندې ویم چې دوی سره ځینې خلک دي چې زموږ نه بدل دي. هر کال مهمه نه ده چې څوک ودرېږي، خو دوی 3% ووټ اخلي او په کار ده چې موږ دا 3% ووټ ترلاسه کړو، ځکه چې موږ د جو بایډن د ګټلو چانس یا موقع نشو اخیستی. دا امکان نه لري چې ټرمپ وکولی شي چې د 3% څخه څه ډېره ګټه پورته کړي. د ورمانډ استازي اني لیپلټیر دا وړاندوینه کوي. آیا زه فکر کوم چې هغه به د لېبرېټرین رایه ترلاسه کړي؟ نه، کېدای شي ځینې ازادۍ غوښتونکي هغه ته رای ورکړي، یقینا وربکړي، خو آیا زه به د ووټ ورکولو والا یم؟ کله هم نه. ولسمشر ته هم د لېبرېټرین لخوا بلنه ورکړل شوې وه چې د دوی کنوېنشن ته وینا وکړي، مګر هغه وړاندیز ونه منلو. د سټیو هرمن دپاره نصرالله خان، وایس اف امریکا، ډیوا، واشنګټن.